کلام پاک میں بس پښتو ژبې شاعر ښاغلي خالد خان حسرت صاحب له باندې کوم چې راشي او د مورنۍ ژبې په حواله باندې یو څو خبرې وکړي. د وخت په ټول باندې خاص خیال ساتو ځکه چې ګڼ باندې موږ سره څو خبرې کول غواړو څوک شي. خالد خان حسرت صاحب. کم چې د حق په یو ناره باندې خپل سر ورکوي تل کامیابی زغلي د هغه شازدمونه مخکې د بد ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې چا پېژندلې نه وې دې د پښتنو نه مخکې. او وایه خالده چې تا یاد کړم که پښتو یاده کړم هېڅوک مې خوښ نه وي ملګرو د پښتو نه مخکې. د خپلې تحقیقي مقالې زه کوشش کوم چې څو ډنډ ټکي ووایم. د پښتو ژبه هم لکه د پښتنو د تاریخ د ډېرو نظریاتي اختلافاتو جال کې ډېره ده، خو ولې یوې نظریې هم د دې د قدامت او د جوړوالي نه انکار نه دی کړی. د قاضي عبدالحني اثر د تحقیق دا ثابتېږي چې پښتو اووه کاله زړه ژبه ده. د محمد هوتک د پټې خزانې تر مخه دا خبره ښکاره ده چې پښتو په 2مه صده هجري کې لیکلې شوه. د امیر کروړ لیکلې نظم د دې خبرې د پخوالي دلالت کوي چې په پښتو ژبه کې لیکلی شوی د پښتو د رسم الخط نظم دی. دا نظم په 140 هجري کې لیکل شوی و چې څه په دې ډول دی: زه یم زمری پر دې نړۍ ګما اتل نشته، پر هند و سند و په تخار و پر کابل نشته، بل په زابل نشته، لما اتل نشته. د ایران امیرش نومي باچا چې په 1522 قبل مسیح کې نه حکومت کړی تر 480 قبل مسیح پورې د خپل سلطنت کارونه د خپل دور حالات د غره په یوه ګټه باندې لیکلي دي چې ټول 240 کرښې دي. د ګټې په 4مه برخه کې په 14مه کړۍ کې د پښتو ژبې 3 مصري لیکلي دي. څه په دې ډول دي چې نه اړیکه وم، نه دروغجن وم، نه زور کړنی وم. دا مصري دا خبره په ډاګه کوي چې پښتانه د ایران په قطبي غریزه سیمه کې مېشته وو. د دې نه دا ثابتېږي چې د پښتو ژبې میخي رسم الخط 2.5 کاله وړاندې موجود و. د جاپان د شهنشاه میکاډو په کتابخانه کې د مهاتما بودھ د مذهب یو کتاب پروت دی چې ژبه یې پښتو ده. رسم الخط یې پالي یعنې خروشتي دی. د هغې په رڼا کې هم پښتو 2.5 کاله زړه ژبه ده. دا هم ویلی شي چې د سوات په پخته نومې ځای کې د خاورې په مهرونو لیک خط موندلی شوی دی چې دا 200 قبل مسیح کې پورې به لیکلي کېدو. چې لیک په پښتو دغه لیک د پښتو د ژبې په شان د ښي طرف نه ګس طرف ته یعنې ګس اړخ ته لیکلی شي. که دغې ته وکتلی شي نو پښتو د پښتنو په دې علاقه کې په دې لحاظ 2600 او یو کم 90 کاله زړه ژبه ده. په رګویل کې د پښتنو ذکر راغلی دی. دا کتاب په 1400 قبل مسیح کې لیکل شوی دی. د دې لحاظ د دغې لحاظه د دغې قوم دا ژبه تقریبا 3380 کاله زړه ده. او دغه شان نور ډېر دلایل دي لکه په وسطا کې د بخت په حواله باندې د پښتون ذکر یوناني مورخ هیروډوټس چې د پښتنو وطن پکتیا یاد کړی دی او یا د دارا د زمانې امیر البحر سکایي لاس د سفرنامې په رڼا کې د پښتو ذکر د پښتو ژبې د قدامت او د لوړتیا د دلیلونو وړاندیز کوي. خو په هرکله توګه چې څومره هم محققین دي هغوی خپله اندازه دا لګولې ده چې پښتو ژبه 15 کاله زړه ژبه ده. خو لنډه ده چې د پښتو ژبې د نړیوالې د ورځ د لمانځلو په مناسبت ته زه دا ووایم چې نن بین الاقوامي پېښو ته چې وکتلی شي نو د پښتو او د پښتون اهمیت نور هم ډېر زیات شوی دی. او بیا په خصوصي توګه پښتنو لیکوال له ډېره زیات ضروري ده چې خپله وظیفه وپېژني او د دې ناسمو حالاتو نه ډېر په احتیاط او د کامیابۍ سره تېر شي. په دې کې هر لیکوال ته دا پکار دي چې د پښتو ژبې او د پښتون ولس د مستقبل له خاطره تر خپله منځه یو ذهني، فکري او عملي تړون پیدا کړي چې په شریکه توګه د پښتو او د پښتنو ته د راپېښتو ستونزو د هوارېدو لپاره چمتو شي او بغیر له څه ګمانه په ګډه سره د پښتو او د پښتنو د بقا لپاره کار وکړي شي. ډېره مننه.